سلامونه ملګرو د سوشل میډیا د لارې مې څو ویډیوګانې ولیدې چې د دې محکومې جنوبي پښتونخوا په سیاسي کارکونانو دوی شیر کړي وي هغه لیکایي چې لوړ ورته کړی و دوی خوشحالي څرګنده کړې وه چې جنرال سمیع سادات چمتو دی جنګ ته آماده دی دی به افغانستان ته ځي افغانستان ازادوي زه حیران یم دې خلکو ته چې دوی هر وخت پر افغانستان باندې داسې یو لښکر برابرېږي د جنګ فضا جوړېږي دوی هغه ته خوشحالي څرګنده کړې ده دوی ته وایم خاص کر د سوشل میډیا د لارې جنرال سمیع سادات او د دوی ملګرو ته چې په سوشل میډیا باندې د سپورټي و دوی ته دا وایم چې افغانستان د 4-5 کال ډېر په سکون تیر کو نه وینو کې توی سوي ده نه د چا پزه ویني سوي ده نستی به وي غربت به وو کاروبار به نه وو خوشحالي وه د چا پزه نه ده ویني سوي وینه نه ده توی سوي مور نه ده برو سوي نامې نه ده کونډه سوي بچی نه ده یتیم سوی یو واره بیا تاسو فضا جوړوئ او دا فضا موږ نه در سره منو افغانان نه در سره مني جنرال سمیع سادات او د ده ملګرو ته وایم چې که تاسو پر افغانیت مین یاست پر د خپله خاوره مین یاست نو د افغانستان څخه د پاکستان څخه په لکونو کډوال درغلي دي چې اوس هم دا 2 کاله کېږي په تنبو کې ژوند کوي د دوی لپاره دلته ډېر شتمن افغانان شته په خارجو کې ستاسو ښه سلام علیک دی دا وخت ډېر شتمن خلک شته د هغوی نه څه زاره واخلئ دوی ته کورونه ور جوړ کړئ په خپله ورېنداره باندې پړونو یې واچوه د پړونو یې نور مه جنځغلوه نور یې مه درپدره کوئ نور ستاسو د جنګ توان نه لري دا خلکه نور یې مه بې کوره کوئ نور یې مه بې درپدره کوئ تاسو ویل چې د دې کډوالو سره کوم هغه بدکار دلته نه اوسو زنان یې بې عزته سوې ماشومان یې بې عزته سو پرپټیان یې پاته سوې کاروبارونه یې پاته سو نور د خپل کور جوړ کړئ نور د افغانستان د جنګ توان نه لري نور ستاسو د توپونو د ډزو د لښکرو تاب نه لري دا ډېر غریب خلک دي 4 کاله یې په سکون تېر کړي اوس به دوی هلته یو ژوند جوړوي یو کاروبار به کوي یو زندګي به کوي د دوی سره پکار دی تاسو نور مرسته وکړئ او بل جنرال سمیع سادات تا د اختیار چا درکړی دی د تیر نظام خو ډېر پوه خلک شته ډېر پوه جنرالان شته ډېر د تیر نظام د لوی جرګې ډېر درانه غړي شته دا فیصله به هغه جرګه کوي چې دوی څه کول دي او بل طالب ته وایو طالب هم پښتانه دي زموږ په دې خاوره کې دوی ژوند کړی دوی ته وایو چې پکار داسې دی چې تاسو خپله یو لویه جرګه راوغواړئ د تیر نظام هغه پوه خلک در سره واخلئ د لوی جرګې خلک در سره واخلئ سلغړیان به دلې په اسلام آباد کې ناست وي د اور پنکۍ به ورته وایي دوی به تیاری کوي سلغړیان به په خارجو کې ناست وي خو موږ دومره درته وایو چې افغانستان د جنګ توان نه لري افغانستان نور د کونډو د رونډو د یتیمانو د بچو د یتیمانو تاب نه لري نور د خپل کور جوړ کړي د تاسو سره کوم هغه لوبه نه وسوه ایران په تاسو باندې ډک دی امریکا برتانیا پاکستان پر یو هېواد کې تاسو یاست او تاسو کوم څنګه ژوند کوئ له ډېرو پښتنو افغانانو څخه خپل هغه پښتوني روایات خپل مذهب تاسو په سوشل میډیا باندې ویلی دوی څه ورځ در بل هغه خپله پښتو خپل روایات خپل مذهب خپل کلتور له منځه ځي نو په کار داسې دی چې په خارجو کې دي که بل ځای دي که بل ځای دي د جنګ مخالفت وکړي هر هغه افغان د جنرال سمیع سادات او د دوی د ملګرو که څه نور لغړیان دي د هغوی دا خبره رد